چې سبا جمع وناړئ نو د جمع سره متصل سنت مکوئ. نو مذهبونو کې خدا ده چې جمع وناړئ یو ځای هم سنت نه کېږي، او دوه مذهبونو کې دا ده چې پناه ځای کې سنت کولی شي، خو چې کم از کم یو رکعت لاندې کولی شي. خپله زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول دی چې کور کې کولی شي. بیا د هغه یارانو هغې وي د جومات د دروازې سره یې کولی شي. بیا پکې څو علماران لوستو وی د جماعت هغه حصه کې کولی شي چې کوم کې امام نی ولاړ، لکه امام د جمعې حصه کې ولاړی تو د وړي حصه کو یا ډېر لرې بستونو نه شاته، خو چې کم از کم یو رکعت لاندې کولی شي. زموږ خلک غلطي ډېره کوي په دې سنت یې پاتې شي کم دغه وخت کې ضروري خو نه دی پاتې نه شي رسته به وکړي، او که د رسته مو نه کړه نو خیر ده. سنت د فرض او د جمع ته نه رسي. ګورې سنت دا غلطي خلک کوي چې اول خامخا سنت کوي، دویم دا چې جمع سره نږدې کوي، دریم دا چې امام کله په قاعده ناستي سلام ګرځولو وخت او دا زناور راشي د سنت نیت وتړي، نو هغه وخت کې سنت هم ونه شو او جمع هم ترې لاړه، نو ګناهګار دی. نه به کوې سنت چې د امام خواته او مونځ درنه ځي. پناه ځای کې که کولم په دې شرط چې یو رکعت خو لاندې کولی شي، که رکعت درنه ته نه بیا نه کوې. دا غلطی دی زمون وطن کې. یو دا غلطی دی چې د ماښام بانکي وشي ډېر متصل ورسره اقامت کوي، هلته الله اکبر د اذان خلاص شي دی بل ته وایي هله اقامت کوه، دا مکروه کار دی. منځ کې به فاصله ساتئ. د حضور دا طریقه وه چې هغې به ماښام بانګ وشي هغې به کور نو د کور نه به بیا په مزه جومات ته راته. اوس هم حرمینو شریفینو کې کم از کم 15 منټه وقفه ساتي او په روژه کې لږه زیاته ساتي. نو متصل اقامت کول دا مکروه کار دی، نو متصل مه کوئ. خلک ویه نه کوي وخت رانه نه وخت لکه یو نیمه ګنټه وخت دی، څنګه درنه ده د تلوار دا مطلب دی. نو فصل به پکې ساتل، هغه مؤذن چې راشي په حوصله دې کښېني بیا وروسته اقامت کوي. اصل کې بانک خو بار راغلی د جماعت ته، دا خو د لوټ فکرو د وجه نه رادن نه شو، نو بار بازانو شو، نو مؤذن به بیا په مزه مزه را روان و په حوصله چې ړومبي صف ته به راورسېد. نو بیا دغه وخت کې زموږ امام ابو حنیفه وایي دا دومره فاصله بس ده، او یاران وایي ور شاګردان یې چې نه کیبني لږ ساعت لکه د خطبو منځ کې چې امام کینی، نو بیا به پاسې اقامت به کوي. چې چا اذان ویلي اقامت حق د هغه دی، بل سړی به اقامت نه کوي.